زموږ زړورو او بیدارو امنیتي منصبینو په تیر یو کال کې د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د 1404 کال هجري شمسي له شروع څخه بیا د کال تر ختمه پورې 503 مختلف نوعه قضیې ثبت کړي دي چې په دې کې 40 قضیې د قتل دي 120 قضیې د غلا دي 40 قضیې د اخلاقي فساد دي 322 نور بیلابیل جرمونه قضیې دي ثبت دي د یادو قضیو په تړاو سره 412 کسان نیول شوي دي چې 90 کسان یې پکښې میرمنې دي د نیول شوو کسان چې دي د غلا قتل اخلاقي فساد لتکوب او نور بیلابیل جرمونو کې لاس درلودی چې د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته یې دوسیې اړوند مرجع ته سپارل شوي دي د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت د 1404 هجري شمسي کال له شروع څخه بیا تر ختمه پورې 14 مختلفو قضیو کې چې 10 تنې نیولې دي د نیول شوو کسانو سره 14 کیلوګرامه بارود او همدارنګه مزار شریف ښار او ولسوالیو څخه 9 مله مختلف نوع اسلحې او 6 قلمه نور نظامی مهمات له غیر مسؤل کسان څخه راټول شوي د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د دایاکو معاونیت په تیر یو کال په جریان کې 210 د وسلې جواز کارتونه چاپ او مالکینو ته سپارلي دي 2.5 موټر شیشې سپینې شوي دي 10 کسان او شرکتونه د قانوني اسنادو د نه وړاندې کولو له امله احضار او جلب شوي دي امنیه قومندانۍ ته د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیر یو کال کې په جریان کې 483 قضیې مخته راغلي دي چې په دې کې 353 قضیو کې 414 تنه د نشي توکو د پلور او قاچاق په تور نیولې دي د نیول شوو کسانو سره مجموعه 115 کیلو او 212 ګرامه او 104 لیتره مختلف نوع نشي توکي نیول شوي دي 113 کیلو او 122 ګرامه نشي توکي د مسؤلو ادارو د استازو په حضور کې سوځول شوي دي چې هغه مختلف نوع نشي توکي دي د تیر یو کال په جریان کې 3596 تنه د نشي توکو روږدي کسان راجمع شوي دي چې 3404 تنه له بشپړې درملنې وروسته بیرته خپلو کورنیو ته رخصت کړل شوي دي د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د ترافیکو مدیریت په تیر یو کال کې 1510 ارادې مختلفو ډوله غټ او واړه موټرونه رکشاوي او ټکسیانې چې ډبل پارکو بې اسنادو یا هم په نورو تخلفاتو کې لاس درلودی نیول شوي او د ترافیکو مدیریت ته انتقال شوي دي د تیر یو کال په جریان کې 1240 جلده جواسیرونه هم د یاد مدیریت د خوا څخه توزیع شوي دي 12480 لیسانس هم توزیع شوي دي د یاد مدیریت د خوا څخه په بلخ ولایت کې د تیر یو کال په جریان کې 209 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې د عمله څخه 140 تنه وفات شوي دي او 245 تنه نور هم ټپیان شوي دي چې د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د پاسپورت مدیریت په تیر یو کال کې 448 جلد پاسپورتونه اجرا کړي دي همدارنګه 600 خارجي اتباع ته ویزې تمدید کړي دي د تیر یو کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې 118 قضیې اورلګېدنې پیښې رامنځته شوي دي چې 5 میلیون و 6 لک و 42 زره په افغاني په اندازه زیان اړولی دی همدارنګه 1 میلیون و 8 لک افغاني په اندازه توکي له اور د سوځېدلو څخه ژغورل شوي دي همدارنګه د اطفائیې مدیریت پرسونل لپاره د تیر یو کال په جریان کې 18 سیمینارونه هم دایر شوي دي او 125 سروې ترسره شوي دي د احتمالي پیښو د رامنځته کېدو په اړه همدارنګه 2 نورې شمیرې هم فعاله شوي دي چې تر څو په خپل وخت هغه ورلګېدنې ته رسېدنه وشي د ورکشاپ امریت د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ په تیر یو کال کې 1828 اراده موټرونه چې امنیه قومندانۍ د ولسوالیو حوزو او د ولایت مقام او نور اړوندو قطاعاتو مربوط کېږي ترمیم او ګټې اخیستنې ته سپارلي دي